سلامونه، نیکې هیلې او احترامات. د باچا خان پوهنتون یوه پیغله چې بوټني ډپارټمنټ د اړخ نه سټال لګولی دی او یو چا ته ټلویزیون والا یا مقامي صحافي ته انټرویو کړی. د هغه انټرویو کې پښتو، اردو، انګریزي میکس کوي او خلکو ته په سوشل میډیا باندې یو ملنډه یا مذاق جوړ کړی دی. که څه چې ځینې خلک اپریشیټ کوي هم، خو زه به په دغه باندې د خبرو کولو نه مخکې خپله تجربه در سره شریکه کړم. سره د دې چې 97 96 نه په مختلفو ټیبلوز کې په سکول کې په خاکو ډرامو دغسې په مختلف کو کریکولم یا ایکسټرا کریکولر اکټیویټیز چې کوم دي، هم نصابي تقریر کول، خبرې کول، بیا سیاست بازی کول، بیا په ریډیو باندې کار کول، ټلویزیون باندې مې هم کار کړی، مایکروفون ته او کیمرې ته مخامخ کېدل په هر حال چې کوم دی نو دا ډېر زیات پریشر وي په انسان باندې او انسان ډېر زیات د یو عجیب و غریب کیفیت سره مخامخ کېږي، ځکه ځان باره کې حساس وي چې زه کومه خبره کوم هغه به څنګه امپریشن پرېږدي، زه به خبره ریلیټ کړی شم که ریلیټ به نه کړی شم. اوله کې سره د دې چې زه سیاسي تنظیمونو کې یا سیاسي جماعتونو کې وخت په وخت او دغسې په تحریکونو کې، ټولنیز تحریکونو کې تقریرونه، بازار ته راوتل، ان د بدقسمتۍ نه دا چې ټول کې شرکت مې کړی او بیا مې یو بینګ ان اوریټر، لکه څنګه چې یو ښه اوریټر وي، زه به ښه نه وم، به ځان ته ښه ویل نامناسب دي، خو ما ته ښکارېده داسې، یا اوس هم زه داسې ګڼم چې په هغه وخت کې به ما هغه جذباتي روایتي غوندې تقریرونه به ما کول او په دنګ اواز به مې کول او ډېرې خبرې به چې څه به په خوله راتله هغه به مې وي. خو د دې باوجود چې زه مایکروفون ته اوله ورځ کېناستم د ریډیو، ما ته پته وه چې زه په 60 65 70 کیلومیټر ریډیس کې یا غیر چاپیره اوري په 3-4 ضلعو کې خلک، نو د هغې یو د اضافي دباو و ما باندې او ما انډرال ګولۍ اچولي وه چې ما باندې غیر ضروري پریشر نه وي. سره د دې چې زه بیهایند د سین یا د کیمرې شاته وم، کیمره نه وه، مایکروفون و. بیا چې ټلویزیون کې مخامخ کېدم نو زما استادان صاحبان، زما نږدې ملګري د دې خبرې ګواه دي چې اولنۍ شو مې ریکارډ کوله سټوډیو کې دننه being as a host د یو میزبان په تور باندې، نو ډېر زیات ایکسټرا پریشر و. کیمرې 3-4 کیمرې، د هغې مختلفې انګلې، بیا خپل اپیرنس، اټایر او دغسې ایکسپریشنز، لفظونه تړل، ریلیټ کول، نو د دې یو خپل پریشر وي او ما لیدلی دی او زه ترې تېر شوی یم او د ژوند په هره مرحله کې تېر شوی یم. سره د دې چې فرام ډے فرسټ، یعنی مطلب دا چې د سیکنډ او تھرډ کلاس ته په اکټیویټیز کې برخه اخیستل، سټیج ته ودرېدل، په سټیج خبرې کول، فی البدی غږېدل، دا ټول د دې ټولو عادتونو باوجود چې په لومړي ځل ټلویزیون کیمرې ته او په لومړي ځل چې د ریډیو مایکروفون ته مخامخ کېدم، دا په داسې حالت کې چې ما د دې نه وړاندې 6 کاله، یعنی د 200 نه واله 2005 6 7 پورې د ریډیو د کار د آغازه پورې ما په ګراونډز کې د کرکټ کومنټري کړې وه یا پریزنټیشنز کړي وو ایز سټیج سیکرټري چې څه ته وایي، یا نظامت په رئیس چې څوک ادا کوي، هغه مې وخت په وخت نه، بلکې هغه ما داسې و چې بیخي یو میدان مې و چېرته چې به که د ډسټرکټ کرکټ اسوسییشن به و، که د خپل دیر پښتو ادبي کاروان، دیر پښتو ادبي ټولنه 98 نه زه مشاعرو ته ځم په خیبر پښتونخوا یا د بلکن ډیویژن په ډېرو سیمو کې، دیر، شیرګړ، په هغه وخت کې دا لوی ځایونه و زما، یعنی دا د 90 خبره کوم، لیټ 90s، کوزدیر کې، بردیر کې، د کوزدیر په هر ګوټ کې عوامي مشاعرې، په هغې کې شرکت کول، شعرونه ویل، د شعرونه په یو خاص اسلوب کې، په یو خاص ډکشن سره یو ویل. نو او د دې باوجود چې کله زه کیمرې ته مخامخ کېدم یا ماس میډیا ته مخامخ کېدم، نو پریشر و ایکسټرا، او بله دا چې اوس هم را سره یو اضافي کیر وي د بنده سره چې خدای مکه وربلي داسې څه خبره ونه شي چې هغه سنسیټیو وي، د خلکو زړه پې ازار شي، یا زما خپله خبره داسې تورې، داسې ټکی ونه کاروم چې هغه خلاف معمول وي، خلاف وضع وي، خلاف قطع وي، زما شکل، صورت، زما سترګې، زما شونډې، زما د ژبې رپېدل، دا ټول یا باډي جسچرز، دا به څنګه وي؟ دا د هر انسان سره یو فطري او دا وي. که دا د دې خبرو خیال نه وي نو بیا کیمره باندې خلک ولې راځي؟ یعنی ټلویزیون یا فیسبوک یا ویډیو خلک ولې زیات خوښوي یا زیات
یا توري، خو خلک د دې ټول هغه سره د دې اواز او د خبرو ترڅنګ دغه ویډیو هم کتل غواړي، دغه غږ هم اورېدل غواړي. نو چې ته پوهېږې چې خلک د غږ سره سره زما شکل صورت ایکسپریشنز د لاسو خپو حرکتونه هغه هم ګوري او دا په کمیونیکیشن کې یو اضافي ویلیو ایډ کوي، نو بیا به ته ډیفنیټلی په پریشر کې راځې. نو زه دغه پور دا چې پښتو ولې نه ویله، دا یو سوال دی چې پښتو یې ولې نه ویله. خو دا په یونیورسټي او کالج لایف کې خلکو ته د دومره کلچر سیزونو هغه خیال نه وي. زموږ په ملک کې دا روایت هم دی چې څوک اردو وایي څوک انګریزي وایي هغه ښه ګڼلی کېږي. ماشومان یا سټوډنټس دي نو هغه په دغه یو امپریشن کې وي چې یاره موږ که انګریزي اردو ټکي توري کاروو نو شاید دا زمونږ یو ښه ګوډ ویل یا ښه جسچر جوړوي یا موږ قابلان ښکارو. دې کې هغې ته ګناه نه وي، دا یو په یو انکلوسیونیس کې موږ یو په یو ټولنه کې زموږ حالت جوړ شوی داسې دی یا سټیټ اف مایند یا ذهني حالت داسې جوړ شوی دی. بل خبره آخري خبره دا کوم چې د انټرویو هغه کس کړې ده، کوم کس چې هغه پروژه کې هغه کیلو خو ډېر زیات یې توبه مې دي استغفر الله، هغه نیم پاو چاولې چې تقسیموي او سوشل ورکر دی او ډېر عجیب و غریب حرکتونه کوي. نو د هغه کم سټینډرډ دی، د هغه کم معیار دی، د هغه کم صحافتي چې انټرویو پرس کو ښه وشوه یا خرابه وشوه یا هغې نه خوله خطا شوه، اردو انګریزۍ کې اردو کې لګیا وه انګریزۍ ته شوه، انګریزۍ کې ټرای کوله یو لفظ انډر د پریشر راغی په پښتو کې، نو ایډیټر دا ذمواري چې بیا ایډیټ کړي دا او ډېر نینو سیکنډز چې کوم دي هغه هم ایډیټ کېږي کټ کېږي. اوس زه ورته نه پوهېږو، باقي چې ایډیټرز وي او پراپر اداره وي او یو پراپر تزین کانوکیشن ته یا ایگزیبیشنز ته نو بیا ته کولی شي چې ستا سره یو ایډیټر یو ایډیټر یعنی د نینو سیکنډز برابر د سیکنډ نه دننه یو خبره کاته خطا شوې ده یا سلیپ اپ ټانګ دی نو هغه ته ایډیټ کولی شي کټ کولی شي او اکچولی لوکینګ لایک ویری سموث. دا به ښکاري داسې چې تا کټینګ نه دی کړی، اوس خو لکه ایډوانس څیزونه دي موبایل باندې او ایون د اے آی په مرسته هم کېږي. نو دا دغه سړي خپل څه معیار دی، کوم هغه خیرات خور دی بلکې خیراتګر خو نه دی خیرات خور دی او نوم اخیستل مناسب نه دي. خو دومره کریج دا انف وي ځکه زمونږ په ټولنه کې په سکولونو کې په کالجونو کې بیا پښتانه پیغله مخامخ راتلل او یو پریزنټیشن کول په یو ډیسنټ او موډسټ انداز کې کوشش کړی. نو بیا دا ژبې آن اینډ آف ځکه چې زموږ د ایجوکیشن ژبه اول اردو وي بیا انګریزي شي رایټ فرام رایټ افټر میټریکولیشن، نو بیا انګریزي هغه بیا خامخا د سړي په ژبه باندې ټکي ختلي او یا اسلوب یې جوړ شوی یا یو خاص یعنی ظاهره ده چې زه په یو ژبه کې زما ایجوکیشن شوی دی نو د ایکسپریشنز دپاره به زه وخت په وخت بیا د هغې نه مرسته علمه سره د دې چې مجبوره به یم چې پښتو ټکي متبادل به هم وي ما سره اردو ټکي به وي متبادل د انګریزۍ به متبادل وي خو چونکې په هغې کې به زه عادت شوی یم او یو فلو به مي د لفظونو د فقره یا سنټنس کنسټرکشن چې ته وایي یا نریټیو کنسټرکټ کولو کې به یا یو بیانیه جوړول چې زه کله خبره کوم نو هغه به بالکل فطري به ځینې د انګریزي اردو په فارسي او دغسې چې کومې ژبو سره زه مخته یم د هغې توري ټکي به راځي نو دا کومه بده خبره نه ده. دې پسې خندا یا دې پسې ملنډې کول دا ډېر نامناسب دي او په دې وطن کې هسې هم د ښځو د حقونو یو لویه ستونزه ده. نو که بیا دغسې حالاتو سره مخامخ کېږي نو بیا نور هم هغوی ته مشکل جوړېږي. اوس هغه به څومره ډسکریج وي ډیفنیټلي به دا ګوري موبایل به استعمالوي دا خلکو دا خنداګانې دا ټولې خبرې نو دا یو کیر کول پکار دي او آی ریلی اپریشیټ زه غواړم چې خپل طرف نه دا واضحه کړم چې داسې خویان دي دغسې پیغلې د وطن د پښتنو خاورو پښتو دې وایي یو سړی دا ټیک ده خو دا زه ته چې کله لږ موږ څه ورته ویلی شو زموږ قومي غوندې فکرونه یا مفکورې جوړېږي نو هغه ډېر وروسته جوړېږي. په دغه ایج کې د هر چا دا کوشش وي چې هغه اردو یا بله ژبه عربي فارسي انګریزي یا څه یا میډیا اف انسټرکشن د هغوی د زده کړې او د کورس او بوټني ده بوټني پښتو کې خو انفارچونیټلي ټیچ کېږي په وطن کې هسې هم نو کې ټیچ کوم نو میټیریل کوم دي یا چا څومره
د دې وطن ادیبانو شاعرانو یا لیکوالانو یا ټرانسلیټر څومره هڅې کړي دي چې دغه څیزونه راوړي او داسې راوړي چې په نیچرل انداز کې په پښتو کې بیخي نیچرل وي یا فطري وي یا د زده کړې قابل وي نو دا ټول خبرو په نظر کې به ساتو بیا به اله د خلکو نه ګیلې کوو چې دا پښتو ول نه وي دا اردو ول نه وي دا انګریزي ول نه وي دا خلک خپل د انوایرمنټ حساب سره او د خپل براټ اپ حساب سره څیزونه کوي یا خپل څنګه ښکاري په وخت کې د هغې دا خیال بینګ سټوډنټ زموږ هم دا خیال و چې why not English, why not to speak Urdu, why not to speak Arabic or Persian. So we must be appreciative او دا چا چې دا کار کړی دی او یو د ملنډې په تور یې بیا unedited راسي کړي دي نو دغه صحافتي معیار تاسو پیژنئ شاید تاسو زما په مقصد او یا دغه کس ته رسېدلي دي زما عادت دا دی چې زه د چا نوم نه اخیستل غواړم ځکه نه غواړم چې غیر ضروري کنټروورسیز کې یا داسې د خلکو د کنځلو یا تو مې تا دا وویه ما یا روغاني بابا و چې هغه وشوه دا وشوه تا دا ووایي ما دا ووایي انسي به څه په ځناورو کې مو عمر دی نو دغه نه زه ځان ساتم چې تا ووایي او ما ووایي